अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नन ورځ اهم ترین ویلاګ سره زم اعجاز یوسف زی کتونکو د ویلاګ په آغاز کې به تاسو سره بریکینګ نیوز شریکوم. عمران خان اهم فیصله کړې ده. پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا صوبایي صدارت د الیمین ګنډاپور نه اغسته دی او دغه صوبایي صدارت جنید اکبر لور کړی دی. جنید اکبر په موجوده وخت ام ان ای دی او هغه د پبلک اکاونټ کمیټې په قومي اسمبلی کې د پبلک اکاونټ کمیټې چیرمن دی. کتونکو د لړ عمران خان د پاکستان تحریک انصاف جنرال سیکرټري سلمان اکرم راجا ته هدایت جاری کړی دی چې د جنید اکبر به تور صوبایي صدر تحریک انصاف ته نوټیفیکیشن جاری کړی شي. کتونکو سلمان اکرم راجا هم بیان ورکړی دی. هغه وایي چې عمران خان دا غواړي چې الیمین ګنډاپور په خپل توجه د دهشتګردۍ ته ورکړي او گورننس ته چې کوم دی خپل توجه ورکړي. د دې علاوه سلمان اکرم راجا دا هم ویلي دي چې الیمین ګنډاپور دا غوښتل چې ګنې صوبایي صدارت په هغه بوج دی او دغه صدارت ته د ده نه واغستلی شي. یقینا چې سلمان اکرم راجا دا بیان د مصلحت لاندې ورکړی دی، خو داسې معامله نه ده ځکه چې د دې نه وړاندې اډیاله جیل کې د عمران خان سره عاطف خان ملاقات کړی دی او دغه رنګ جنید اکبر ورسره په خپله هم ملاقات کړی دی. عاطف خان او د جنید اکبر سره عمران خان چې کوم دی یو شمیر سیاسي معاملات چې کوم دی ډسکس کړي دي او عمران خان دا غواړي چې جنید اکبر دی د خیبر پختونخوا تحریک انصاف معاملات درست کی او پاغه کې چې کوم کمې به شه دي د دې پوره کی. د دې علاوه جیو نیوز دا بیان ورکړی دی چې الیمین ګنډاپور ته عمران خان ویلي دي چې ته د ډی ای خان د سیاست نه لګ را بهر شه او عمران خان په خیبر پختونخوا کې چې کوم د کرپشن واقعات مخې ته راځي په مختلفو کچ باندې د کرپشن چې کوم رپورټونه تاسو اورئ هغه مخې ته راځي، په هغې باندې هم سخت خفګان او د شدید تحفظات څرګندونه عمران خان کړې ده. هم د دې په نتیجه کې عمران خان دا فیصله کړې ده چې جنید اکبر چونکې د پارټۍ اهم اساسه ده او وخت په وخت هغه دا ثابته کړې ده چې هغه د عمران خان صحیح سپاهي دی، نو هغه له صوبایي صدارت ورکړی دی چې خیبر پختونخوا کې دا ټول معاملات چې کوم دي د پارټۍ معاملات شو یا د گورننس معاملات، اگر چې خو به وزیر اعلی ګوري خو نور چې کوم عام معاملات دي صوبایي معاملات د پارټۍ هغه به جنید اکبر درست کوي او دا ټولې ذمهوارۍ هغه ته سپارلي دي. عمران خان په خیبر پختونخوا چې کوم د کرپشن معاملات مخې ته راغلي دي په هغې باندې هم د تحفظاتو څرګندونه کړې ده او الیمین ګنډاپور ته په صفا ټکو کې ویلي دي چې د ډی ای خان د سیاست نه راوځه او د ټولې صوبې سیاست شروع کړه. کتونکو دا ډیولپمنټ په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی کله چې صرف 2 ورځې وړاندې جنید اکبر ته د پبلک اکاونټ کمیټې چیرمنشپ هم وسپارلی شو. د دې وړاندې عمران خان شیخ وقاص اکرم چې کوم دی د پبلک اکاونټ کمیټې د چیرمنشپ لپاره نامزد کړو، د هغې نه مخکې شیرافضل مروت نامزد کړو. خو بهرحال عمران خان دا اهمې فیصلې کړې دي نه صرف د خیبر پختونخوا صوبایي صدارت بلکې قومي اسمبلی کې د پبلک اکاونټ کمیټې چې کوم چیرمنشپ دی هغه دواړه عهدې جنید اکبر ته ورکړي دي. کتونکو د پبلک اکاونټ کمیټې د اهمیت په زه تاسو ته بیان کما چې دا د قومي اسمبلی اهم عهدې په دې کې دا عهده چې کوم د اپوزیشن لور کې یعنی د پبلک اکاونټ پی ای سی چیرمن چې کوم وي هغه د اپوزیشن نه وي او د هرې محکمې اډټ کولی شي، رپورټونه راغوښتلی شي او دا چې کوم دی د مطلب چې په محکمو کې څه روان دي د هغوی جمع خرچ څه کیږي دا ټول رپورټونه پبلک اکاونټ کمیټې ته راتللی شي او هغه پبلک کیدلی شي. نو په دې اعتبار سره د اپوزیشن سره په قومي اسمبلی کې دا د ټولو نه اهمه عهده وي. کتونکو د دې نه علاوه زه بل ذکر وکړم چې شیرافضل مروت باندې بانی تحریک انصاف د ملاقات بندیز لګولی او اډیاله جیل ته دا هدایت جاری کړو چې شیرافضل مروت ته جیل ته نه راځي، ما سره د ملاقات نه کوي. د دې څه وجوهات کیدلی شي او دا ټول معاملات چې تاسو ته ما کوم بیان کړه د دې نقصان چاته رسیدلی شي. په دې کې د ټولو نه لوی نقصان چې کوم دی زما په خیال هغه د الیمین ګنډاپور دی، ځکه چې الیمین ګنډاپور ګروپ چې کوم دی هغه لږ وخت په وخت مخکې راته او تیر ورځو کې چې کله شیرافضل مروت د پارټۍ د جنرال سیکرټري خلاف بیانات ورکړه یعنی د سلمان اکرم راجا خلاف بیانات ورکړه او تقریبا 1 کال مخکې د سعودي عرب حکومت خلاف بیانات ورکړه یعنی چې د عمران خان حکومت په خاتمه کې د امریکې سره سره د سعودي عرب هم لاس دی. دا شیرافضل مروت دا قسمه بیانات ورکړو هم د دې په نتیجه کې عمران خان دا فیصله وکړه چې به د شیرافضل مروت ته زما د وکیلانو په ټیم کې نه وي او د سره زه په اډیاله جیل کې ملاقات نه کوم. نو کتونکو په دې ټوله معامله کې الیمین ګنډاپور ته نقصان ذکر رسي چې تقریبا 1 هفته مخکې الیمین ګنډاپور د شیرافضل مروت په حق کې راغلو او داغه په حق کې بیان ورکړو او ویلو چې شیرافضل مروت وړې وړې غلطۍ کولی شي، دا هم د پارټۍ مشر دی او یو شمېر قربانۍ ورکړي دي، نو لهذا لږ غونتې مارجن شیرافضل مروت ته دی
ورکړی شي. نو نن داسې ښکاري چې شیخ وقاص اکرم هم د پی ای سی یعنې د پبلک اکاونټ کمیټې د چیرمنشپ نه لرې کړی شو او په خپله علي امین ګنډاپور هم تاسو ته پته ده چې د خیبر پښتونخوا د پی ټي آی د صدارت نه لرې کړی شو. یعنې دا داسې معاملات دي چې په دې کې د شیر افضل مروت او دغه رنګ چې کوم د علي امین ګنډاپور ګروپ دی هغوی ته په ظاهره باندې د هغوی نه سپیس اخیستلی شوی دی او هغوی ته چې کوم دی ډېر لوی نقصان په دې وخت کې رسېدلی دی. کتونکو د جنید اکبر په اړه دا ویل کېږي چې کله به هم د علي امین ګنډاپور ګروپ عمران خان سره اډیاله جیل کې ملاقات کو نو هغوی به عموما د جنید اکبر خلاف بیانات ورکړل او هغه ته به یې د شکایاتو انبار لګاو عمران خان ته چې به جنید اکبر داسې دی او دی داسې دی او د هغه د ګروپ دا کس داسې دی. نو تاسو ته پته ده چې په پارټۍ کې یو شمېر معاملات غلط مخې ته راغلي. د دې نه مخکې د کرپشن په بنیادونو باندې شکیل خان صوبایي وزیر و هغه لرې کړی شو. بیا چې کوم دی جنید اکبر ته هم دوی په دې طریقو باندې خپې اړامول شروع کړی یعنې په اډیاله جیل کې به خان صاحب ته د جنید اکبر په سر باندې شکایت کول. نو دا ټول معاملات نن دې ته راغلي دي چې نه صرف د علي امین ګنډاپور نه صوبایي صدارت اخیستلی شوی دی بلکې شیر افضل مروت باندې هم د جیل دروازې بندي کړې شوي دي او دغه رنګ شیخ وقاص اکرم نوم چې د دې نه مخکې د پبلک اکاونټ کمیټۍ لپاره ورکړی شو د هغه نوم هم واپس اخیستی شوی دی او د هغه په ځای جنید اکبر ته دغه ذمهواری ورکړی شوي دي. کتونکو جنید اکبر ته به یک وخت دوه اهم ذمهواری دا ثابتوي چې عمران خان په دې انسان باندې یعنې په جنید اکبر باندې ډېر لوی اعتماد دی چې ورله نه صرف صوبایي صدارت ورکړه بلکې د پبلک اکاونټ کمیټې چیرمنشپ هم ورله ورکړه. کتونکو د جنید اکبر صلاحیتونه سیاسي صلاحیتونه به مخې ته راځي کله چې هغه په دې عهدو باندې پاتې شي او په دې باندې مخکې لاړ شي او د پارټۍ په نظر کې به دې وي چې آیا د جنید اکبر موډ اف کنډکټ څه دی دې چې کوم دی د پالیسۍ څنګه دی او د پارټۍ له څنګه خدمات ترسره کولی شي دا به په راتلونکي وخت کې ثابتېږي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.